بس وایم باچا سلامت تاسو به د دې ګاډۍ نه کله کوزیږئ زما خو دې اوچ قبض کو او دا داسې کې چې پړپوس مې دا را پړسېدلې دي خاموش ګستاخه زه به د دې ګاډۍ نه هله کوزېږم چې خزانې ډکې شي او یو خبره بله مو وره دا راته ووایي د ملک حالات څنګه دي کوم وخت نه چې باچا صاحب په دې سټ تاسو ناست یې نو خلکه د سنډاګانو وپړسېدل او دا سټونه یې کړي دي دا دې څه وویل زه دا خبرې بالکل نه منم ګراني راوله او دومره ګراني راوله چې دا خلک ټول پریشانه شي او زما د خپو ته راشي وایم باچا صاحب په هسپتالونو کې دومره ځای نشته چې مریض پکې ودرېږي دا دې څه وویل وزیره باتدبیره قربان دې شم شاه قدیره دومره ګراني راوله چې دا خلک بیخي اوچ شي او مانده شي دوی به زموږ خپو ته راشي او جنګ ته به تیار شي وایم غم مه کوئ باچا سلامت دا اعلان به اوس کوم ښه داسې کار وکړه چې اوس پایتخت نه کوز کړه او خپل بیټ ته مې ورسوه بالکل باچا سلامت راځئ جي خدایا خیر پکې واچې وزیر باتا پیرا قربان دې شم شهزاده صاحب دا راته ووایه چې بابا جان مې څه شو ام بابا جان دې تللی دی او په خپله کمره کې آرام کوي ورشه د یخو شملو یو ډک منډول راله راوړه او په میز مې روټۍ لګولې ده هغې سره به اوس کې سلام علیکم وزیر صاحب وعلیکم السلام باچا صاحب نه ښکاري باچا صاحب دې وخت کې آرام کې په سترګو باندې راټول چې دې ټیم کې په کورسۍ باندې زه ناست یم باچا زیم شهزاده صاحب وایم د سره مان غواړم وزیره با تکبیره تاسو خو اعلان کړو چې هر څه باردار شي نو هر څه خو د اور په بیه شو خوړو ته چې نږدې کېږي ټماټرو ته چې نږدې کېږي با شملو ته چې ورنږدې کېږي های پیو ته چې ورنږدې کېږي کبهان ته ټوپونه وي او چندخان ته ټوپونه وي او هم بس څه خوري موږ خو د لږو تندو مړه شو چپ خبره دې بند کا دا اعلان باچا صاحب کړی دی کله چې د هغه سر ومنله ریټونه به سم شي فریادي ډېر فریادونه دې وکړل ستا دا یو او دا مونږ له مزه راکوي ځکه چې تاسو هم داسې ښیې بیټوي وزیره باتا پیرا قربان دې شم شهزاده ورشه د پیکوړو غټ یو ټال وګوره دا کټوې سره پکې ور واچوه چې اوس رقیږي مه کوه او که دې نه غواړي د دې ځای نه نیغ وځه ګینې اوس ته لکه د کب رقی دا راته ووایه فریادي چې هر څه ارزان دي خو ګوپي د ټولو نه زیات ارزان دي ګوپیان استعمالوه نه جي ګوپیان چې کوم دي اون 450 روپۍ شاپر شهزاده صاحب د سره مان غواړم ګوپي چې مې کلم خوړلی دی پلستل مې د شپې په هوا وي نو بیا داسې کار وکړه چې د چرګو شا ټینګې خوړه جی بس د سره مان غواړم شهزاده صاحب والد سي محترم ته مو وایه چې هر څه ارزان دي که غریبانان به د لږو تندو مړه شي دا دې څه وایي دا دې ورکه یو ټول الله په نامه او چې روان شي دربار هم سپېره کېږي دا والا 100 روپۍ دي دې کې به 100 ولګې او 80 به واپس راوړې نو په دې 100 ګون به زه وړایم که غوړي به پیالم که چینی به پیالم که وړوله به پې ګولې هلم که هسپتال ته به یې بوځم په دې به څه کوم فریادي مونږ تا له 100 نه دي درکړی مونږ تا له 100 درکړي دي 80 به واپس راوړې ګینې اوس ته له سر قلم په 100 روپو باندې به دا به ځان ته په پریم کې ولګې او ګوره به دا هېڅکله به هم نه ختمېږي په دې به صرف نسوار واخلم سلام په مخه دې ښه زه داسې کار کوم چې لږ ګرځم را ګرځم چې دا هوا مې بدله شي بالکل شهزاده تاسو وګرځئ چې ازمه دې راشي ګیس مې جمع شوی دی پاس او سیټ ته ځه وزیره با تکبیره قربان دې شم شاه قدیره دې خواږو دې خلکو ته ډېر زیات خرڅ شوي نه دي وایم باچا صاحب خلک دومره سورکي دي چې په جامو کې نه راځي ځکه خو ته خدایم کړه چې ګراني راوله وایم باچا صاحب انشاءالله د دې ګرانۍ اعلان به ډېر زر شي ټیک ده په مخ کې ځه خو باچا صاحب تاسو هم ډېر زیات ګرانه شوي یې ځکه چې مخکې به ګاډۍ نرمه تله او ډېره سختۍ سره روانه خاموش ګستاخه تا چې ورځ څنګه راته وکړو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر السلام علیکم. ویم ځان راپسې مه مږه ډېر څښا بینده نه ځي. ما نه بین نه ځي زه خو څو ساعته ما په لایبای شیمپو باندې ولامبئ. ویم که ته په هر څه ولامبې خو ته راګړو کار دې کړی دی همدقه ټول بین به نه ځي. وزیره دا خبرې پرېږده ما تا له یو فریاد وروړی دی. څه فریاد دی ډایرکټ وایه. ویم ما بیګام نه راخوړلی ابریز مې نه راخوړلی نه ابریز مې نه راخوړلی مکمل نارم خېټه کې مې څه نشته. ویم که نرم څه ونه خورې نو پروا نشته. دا ولې نو زمونږ باچا صاحب داسې راغلی دی چې هغه فریادونه نه مني او که زما مني خپې وباسه ګینې اوس دې سر د نه وایي. چمچا اڅه به رانه سر وویسه دا څه اسان کار خو نه چې سر به دې نه ووایي. ویم دا ډېر اسان کار دی لاول ما ته ګوره اخوا مخکه او ځه. بابا جانا دا راته ووایه چې په دې نیمه شپه دې ولې د کټ نه راپاڅولم ډېر غټ ظلم دې راسره وکړو. بچي په دې نیمه شپه مې ځکه راپاڅولې چې زما نه پس به ته باچی. ویم په تاسو به هېڅ څه کار هم نشته باچا صاحب خو زما زندګي م ډېره برباد کړې ده. خاموش زما نه پس به بیا زما زوی سره ته ګرځئ د مرګ نه پس به دې پرېږدم. بابا جانا په دې ځای کې خاپیرکان اوړي روړي هسې نه چې خټاکې رانه ټا اوچت کړي. چت پکې نشته. خولې سمه خوځوه چې پلار سره ادب کې خبرې کوه. دا راته ووایه چې ستا سوچ څه دی؟ زما سوچ خدا دی بابا جانا چې زه را روان نسل نورم ولرزوم نورم ټکې ټکې پسې رانډکم ځکه چې دوی بیا داسې ستا غونډه کې کسانو له باچۍ نه ورکوي. بچي زه داسې واحد یو باچی یم چې ما سره خلک ډېر ماړه دي. ډېر زیات سورکي دي او ذلیله پلیده دي. دا خلک خو لګیا دي یو بل سره غونګه غونګه کوي. زه اوس معلومات کوم چې دا عوام زموږ نه خوشحاله دي او که نه دی ځان ورته ناغرضه که. چارې زموږ خدای د سر خلاص کړي چې دا بدرنګ راغلی دی که نه نو ټول عوام دې په اور کې ناست دي. ویم دا خبره صحیح ده ګوخره دوایانې کوم خط ته ورسولې سبزی چې ته ورسېدې دال غوړي چې ته ورسېدل ویم پیناډال ګولۍ په 10 روپۍ پلته وه اوس یې 150 ته رسولې. ورک شه مېړه نسوارې ټونجي ته وخېجوې. دا د کښتۍ په شان روغتې خولې دي نیولې ستا ایله بي د نسوار خلک پکې راخېډي میټ سیاق دي نو دې پکې بي نسوار خو زه دا ریان یم. سلام علیکم جی. وعلیکم سلام. نو خو داسې خیر دی جی زه شپونکي به دې کلي ته مېلمه راغلی یم جی. او خو ستا مخکې په طریقې چې شپونکي ښکاري که نه خو شپونکي یو خبره وره ویم دې باچا ته م کتلي دي. دې ادب نه رښتیا ویم ګډه رانه لاړه. خیر زه د دې ټولو په دغه شپېلې مېلې وایي که نه نو دې ما به یې کار پرېښوده خو زه وایم چې دا ټول هر څه چې مونږ ته رارسي که نه دا کم تکلیف دا زموږ خپله مال دی چې دې مونږ نه وي باچا کړی هېڅ به هم نه و. دا راته ووایه بربری چیلې تا ته نه وایم بربری چیلې ما سره پکې یوه ده هغه رانه لاړه خو خبرې به کوو دا خلک د دې کلي خوشحاله دي. دوی مونږ ته څه ګوره ویم اور کې دې راستې ته یې خوشحاله زه یم چې ورشم د باچا نه دا ټغې سترګې راوباسم او داسې دې اور ته یې ورولم. یاره والله چې د کشمالو په تیلو باندې ولامبوې پېښ وې او بیا خو جوخ جوخ ووښې. دا شپونکي ته هم دارې تنګ دي دوی ټوله ورځ په غرونو کې ګرځي صرف خودخان او چیلو سره ټر او پر سره کار دی. صرف سوی ته ورسم ووایه هغه ځکه چې هغه شهزاده دی د نه ډېر صفا دی. هغه زوی وچل غواړي چې دا خود چې میخه خو پکې نه وي زوی ولو ټکوه جیبه باندې نه اوس قاطیا قپل قپل کي دا دې ته وایي. شاړام د کوم ځای نه راوستې ګوله برکت خپل کار کوه بل دلته خپل پیدا کړو ته پکې رالالې راته بیا پک مک دې شروع کړي. جي زه لاړم ځه وې بدرنګ پکې راغی چال پړپړې شروع کړي دي. خو دومره کار ورغه ته به چې په رشته کېږي ماله دا شپونکي دی که نه دی خو د یوې ادارې خلک دي که دا نه دوی پاس کړی دی. ښځې بس دا خبرې اوس پرېږدې بس ولکو پر علاقه کې ګرځو چې ته خلاف خبرې شروع کړو چې دا لرکې څنګه پوهه دا خبره یې صحیح ده. راځئ چې ځو راځئ السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر راغلې وروره. دا ګډې ستاسو دي؟ او دا زما دی زه شپونکی یم. هاته شپونکي اه دا باچا به کوم ځای کې؟ دا خو ډېره اسانه خبره ده. ما پته ولګوله باچا نه دی خواشته نه دی خواشته او نه دی خواشته خو دې وخت کې زه ته یو نو زه خو شپونکی ما ته خپل ځان پته لګي خو داسې راته ښکاري چې دا باچا هم دی. افرین ما همدا غوښتل چې عوام لاړ شي نو اله به هوښیار شي.